سلامونه دوستانو، اولینی ویډیو ته ښه راغلاست. ودرېږه زه لږ سیل والمه. نو زموږ اولینی ویډیو ده، امید لرم چې خوښه به م شي. لایف ټرید کوم، زه لږ سیل والمه، بیا ورته وایم ودرېږه چېرته وایم چې څنګه ولې موږ سیل واخیست. اوس ګورئ تاسو دلته ګورئ ګولډ چې دی سره زر داسې کې ډېر زیات ریجکشن یې ایستي دي، یعنې انداز یې ډېر قوي دی او پرسنټیج یې زیات دی چې مارکیټ لاندې راشي. نو همغه دپاره ما سیل واخیسته. اوس ما دغه ځای ټارګېټ دی د دغه ځای پورې. نو ګورو چې څه کېږي. اوسه پورې خو لا $4 فایده کوي، $4.5 راځي. نو A few moments later. فاینلی دغه دی $14 فایده. زما اکاونټ وړوکی دی، زه دا پوزیشن بندوم ځکه زه نه غواړم چې ریسک وکړم، ځکه که لږه کې امبره لاړ مارکیټ زما اکاونټ ځان سره وړي. نو زه دا پوزیشن یې بندوم، بل ټریډ پسې ګرځم چې کوم ځای کې ټریډ والم. بیا هم سره زرو کې ما یو ټریډ پیدا کړو دغه ځای کې، یو سپورټ ځای کې و. سپورټ نه بعد یو بیس جوړ کړو. همغه دپاره ما چې دغه ښه ځای دی. ګوره دا برنی بیس دی د مارکیټ. او دا چې دی ګوره مارکیټ راښکته شوی، بیس یې جوړ کړی، بیس یې مات کړی، بیرته یو ریټیسټ ته راغلی. تجربه هم چې نه وي که نه بیا نه ښکاري، یګان دانه که نه وي بیا هغه وي چې دی لږ سخته کېږي ورته پوهېدلې. زه تجربه یې لرم، زما هم دغه ځای پورې مارک دی. نو مارکیټ دغه ځای پورې ځي څونه چې زه تجربه لرم زما سټراټجي نه. نو ما پوزیشن یې واضح کړي دي. نو ګورو چې څه کېږي. A few moments later. څنګه هم چې ویلي وو چې مارکیټ د ځای نه بره ځي، بره لاړو مارکیټ هغه دی خپله کتلی شي. اوس له په $8 فایده کوي. $8 دا زه بندوم. لکه مخکې مې چې ویلې که نه زما اکاونټ وړوکی دی، وړوکي پرافټ زه بوک کوم. دا هم بل ټریډ همغه ګولډ کې یو، نه پوهېږم نن ګولډ داسې بره روان و، همغه دپاره لږ بای ما وایستو. دغه یو دو پوزیشن یې ما واضح کړي. اوس درته تشریح کوم لکه مخکې مې چې ویلې که نه ولې ما بای وایستو. همغه اول سر نه ما ولې بای وایست. ګوره دغلته چې یو دانه اورډر بلاک، اورډر بلاک نه بعد یعنې همغه سپورټ ځای و که نه دلته زیات، یعنې دلته زیات اورډر یې ولې همغه دپاره مارکیټ د ځای نه فول سپورټ وایستو. نو زمونږ خو دا فایده په $1 کې ده. وګورو نو چې څه کېږي، مخکې به ګورو. مارکیټ ډېر تیز روان دی. زه همغه دپاره لږ نور بای مالم که نه بره چې اورډر بلاک دی یا فیروالي کپ همغه ځای پورې ځي مارکیټ. همغه دپاره زه وایم که نه. خو دغه دی $8 شول، دا زه بندوم. یو بل ټریډ ته راغلو، همغه ګولډ دی، په دې کې زه بای اخلم. مارکیټ چې دی دا هغه فیروالي ګپ نه راکښته شوی، اورډر بلاک بره هغه ځای نه راکښته شوی. دلته یو بیس ته ریټیسټ ورکوي. ریټیسټ نه بعد مارکیټ بره ځي. حتما زه تجربه لرم، داسې ځای نه ما ډېر ټریډ کړي دي همغه دپاره. نو لږ صبر به ورته وکړو چې څه کېږي. ما یو پوزیشن یې بند کړو ځکه دوه پوزیشنه و ما بند کړو، زه خبر نه سکرین ریکارډ نه و روان. نو دا هم بندومه. دا هم بل ټریډ همغه ګولډ دی، 4 ساعته چارټ کې مونږ ځکه چې زه ډېر سیل الم. هغه دپاره ما مارکیټ انالایز کړو. مانې مارکیټ دې ځای نه حتما راکښته کېږي. نو دا سپورټ خو مخکې درته وښودو، ډېر قوي سپورټ دی. نو دې ځای کې چې دی مارکیټ بیا رالی بیس ډراپ جوړ کړی. رالی بیس ډراپ دا چې دی بیس دی د مارکیټ دې ځای کې ریټیسټ کوي، بیرته لاندې راکښته کېږي. ګورئ مارکیټ لاندې مات کړی ده، بیس یې لاندې مات کړی. مارکیټ بیس ته بیرته جګېږي، جګېدلو نه بعد لاندې راکښته کېږي. ځکه هلته ډېرې اورډرې دي. مارکیټ دغه ځای نه بیرته لاندې راځي.
زما ټارګټ همدغه ځای دی د لین چې ما راکش کړو دغه ځای کې دی زما ټارګټ. نو ګورو چې څه کېږي. راځئ چې وي ګورو یو ځای. هغه مارکیټ مې چې څنګه مې ویلي وو هماغسې راکښته شو. 16-17 ډالرو فایده کېږي. ما چې کوم ځای په نښه کړی که نه چې دا ځای زما ټارګټ دی دې چې پورې نه پرېږدم ځکه اکاونټ مې لا تر اوسه پورې وړوکی دی. یعنې 120 ډالر دي 128 ډالر اما 130 ډالر راځي. ما پوزیشن یې بند کړی خو ویډیو مې نه روانه. خو راځئ بل ټریډ پسې ځو. بیا هم هماغه ګولډ کې یو همدې کې زه ډېر سیل اخلم. اوس درته وایم چې ولې سیل اخلم ځکه هغه بیس چې و که نه د هغه ځي فایدې ټولو ته ورکړي. اوس یو بل سپورټ ځي ته ځي ريزسټنس ځي ته ځي. زه درته وایم چې ولې. اوس ګوره ښه دغه ځي کې چې دا تاسو د دې کنډلو شادوګانې ګورئ شادو دا څونه ریجکشن یې ورکړی. ریجکشن هم د 4 ساعته د کنډلو دی یعنې ریجکشن یې ډېر قوي دی. زه د ځینې کې سیل اخلم تقریبا 4 پوزیشنه ما واز کړه. نو راځئ چې ګورو چې څه کېږي. او بیا هم دغه ځای پورې که مارکیټ راشي دغه ځای پورې هم ډېره پیسه راکوي خو ډېره پیسه کېږي مانه راکوي. نو راځئ چې ګورو چې څه کېږي. او دا هم د هماغه ټریډ دا دی 100 ډالر فایده. انس یو ګڼه تقریبا 25 منټو کې. اوس کولی شم اکاونټ مې غټ شو. اوس کولی شم سمې فایدې د مارکیټ نه جګې کړم. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ حتما. دا مې هم یو بل ټریډ د دې پوره ویډیو مروان شول چې ځکه چې ویډیو غټېږي. اوسه پورې لا 83 ډالر فایده کې روان یم. نو مخکې ګورو چې څو پورې ځي. دا هم تقریبا 263 ډالر فایده وکړه. زما په خیال دا ماخرنی ټریډ دی ځکه زموږ چیلنج پوره شو. نو حتما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ که غواړئ داسې لایف ټریډونه وګورئ. هیڅ څوک داسې لایف ټریډ نه کوي. نو د نور ویډیوګانو لپاره حتما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. ستاسو هیڅ څه پرې نه ځي ما ته هم څه ګټه نه راځي ستاسو دپاره یم. بس الله په امان. الله مو کامیابه لره. د خدای په امان. 392 ډالر یا 3 ډالر کم دي مړه بلکې